No ball, Sapa, no ball, no ball. Free hand, no ball. ملګرو بوډاګي کم چې تاسو پیژنئ هغې نسیم شاه ته چیلنج ورکړی. پهله د بوډاګي ویډیو وګورئ، بیا درته د نسیم شاه کم جواب چې ورکړی هغه ته هم ښیم، خو پهله راځو د بوډاګي ویډیو طرف ته. نسیم شاه له چیلنج ورکړی ته نسیم شاه ته څو چپې والي هغه ته یې نه شي والی هغه حرامي بالر خطرناک دی. خطرناک دی نو دغه ویډیو هغه تاسو کته بوډاګي چې کم نسیم شاه ته ویلي، خو د ټول نه مخکې سره د بوډاګي لږ تعریف کومه. بوډاګي چې کم دی د لویر دیر میدان سیمې سره د هغې تعلق دی. په کرکټ باندې ډېر زیات مین دی او کم لوبې چې کوي هغه به تاسو په ټیک ټاک باندې بار بار د هغې کم ویډیو چې دی هغه به تاسو ګورئ. بوډاګي یو غریب خاندان سره تعلق ساتي او د دې کم عمر چې دی هغه داسې ښودلی کېږي چې 25 سال د عمر دی. بل کم کرکټ چې کوي هغه هم زیاتتر د ماشومانو سره کوي، یعنی د بوډاګي چې کم ذهني کم توازن دی نو هغه هم د ماشومانو دی. بوډاګي چې کم دی هغه دغه میچ کوو نو نسیم شاه ته چې کم دی په هغې کې ویلي وو چې نسیم شاه به څوک هاوټ کړي، داسې قسمه کوم ویډیو چې هغه تاسو کته. د هغې نه پس بوډاګي له نسیم شاه څه قسمه چې جواب ورکړی دی نو هغه هم تاسو کتی شئ. د نسیم شاه د کم فیسبوک افیشل پیج چې دی په هغې باندې ول هغې جواب ورکړی. نسیم شاه کوم ویډیو چې د هغه شیر کړل او هغې ته یې لیکلي دي مړه بوډاګیه تا به څوک آوټ کوي، ته خو آوټ هم نه ورکې پهله ورکي. نو د دې نه پس کم زموږ پښتانه وروڼه چې دي هغو پې مختلف قسمه کم کمنټس چې دي هغه هم کړي دي. هغه زه تاسو سره یو څو خوندور پکې هغه هم شیر کوم. یو ورور لیکلي دی کاش چې زه بوډاګی وی، یعنی دا مطلب دی چې د نسیم شاه چې کوم دی هغه شیر کو نو کاش و چې زه بوډاګی وی. ښه بل لیکلي دي یو جنۍ پې کمنټس کړی دی هغه وایي نسیم شاه ته خو به میچ کې نه یې، زه خو یې ستا دپاره ګورم. وه نو د دې کوم دغه بل پې لیکلي دي طلاقه ټوله ورځ فیسبوک ته ناځي، نو ده پې هم داسې قسمه کم کمنټ چې دی هغه کړی دی. نو بوډاګي چې کوم قسمه ویډیو هغه کړی و نسیم شاه پسې، بیا چې نسیم شاه کومه شیر کړه او هغې ته چې څه قسمه کمنټس نسیم شاه کړی نو هغه هم موږ تاسو سره شریک کو. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو. د نن لپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.